الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. څلورمه سپاره ده سورة آل عمران او یوسل 15 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل چې تاسو خو به مخکې د دینا د شهادت تمنا او ارزو کولا چې لا د مرګ سره ملو شي نه وي او تاسو دا لیدو تاسو ورته قتل او محمد دا خو یو رسول دی په د باندې مرګ راځي مخکې دغه ډېر پیغمبران تیر شي په هغه باندې مرګ راغلو نو په د باندې مرګ کې دا راځي الہ نه دی ځکه په الہ باندې مرګ نه راځي نو دا رسول دی نو کو دی وفات شي او یا شهید کړل شي نو آیا تاسو په خپل پوند باندې ګرځېږئ نو چې څوک هم په خپل دوانو پوند باندې وګرځیدو دین پرې خو دو جهاد پرې خو دو الله ته د هیڅ ضرر نشي رسولی او الله شکر گزار ته بدلا دا ورکړي. په دې آیت شریفه کې الله جل شانو فرمایي وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. نری ممکن د هیڅ یو نفس د پاره ان تموت چې دا مرشي په خپل اختیار باندې یعنی یو کس دا هم په خپل اختیار باندې مړ کیږي دا نه الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې کتابا مؤجلا اغنیټا مقرره ده د هر نفس د پاره بس یو نیټه دا مقرر شوی ده ځکه الله جل شانو فرمای کل نفس ذائقه الموت هر سالرون کې شز دا با د مرگ ذائقه دا سکیش او کل من علیها فان چې څومره شیزونه دي دا به ختمي دا فنا کیږي صرف د الله جل شانه ذات دا با باقی پاتې کیږي نو هر انسان دا به د دنیا نه دایزي دا هر چاره پاره چې دی ونیټه دا مقرر ده څومره رزق په دنیا کې د دی اغم الله لیکلی څومره عبادت دی الله والله غم لیکلی دي څومره ساګانې به انسان اخلي څومره قدمونه په مقدس مکه باندې دا ګدي څومره به کلونه د دی او څومره به چې میاشتې د دی او څومره ورځې د دی دا ټول هر څه الله لیکلی دي خو چې کله دا هر څه ختم شو بس بیا ولې یو باندې جوړ شي کله هارت اٹیک په شکل کې کله د پالج په شکل کې کله چې د اکسیډنټ وغیرہ په شکل کې دا اصل بهانه دي بس نور چې دا اصل کې د ټیم دا پوره شوی نو ما کان لنفس او نه د ممکنه نه د جایز د یو نفس د پاره ته موت چې دا مړ شي په خپل اختیار باندې الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې کتاب مؤجل اغنیټا دا مقرر ده ومن يرث ثواب الدنيا هغه څوک چې غواړي بدله د دنیا نؤتيه منها الله وي موږ به ته ورکو د دینه مقصود دنیاوی دنیا به الله ورکو ومن يرث ثواب الاخره او هغه څوک چې غواړي بدله د اخرت نؤتيه منها الله وي موږ به دته داغه نه ورکو وس که سره طالب دنیا جوړیږي داغه مقصد دنیاوی نو سټ د دنیا څخه حساب دته ملاوي شي خو په آخرت کې به دا سړی حساب یا نه یو سړی د هغه اراده د آخرت ده
نو الله موږ به هغه ته داغه بدلا دا ورکو وسنجزي الشاکرین او زرد چې موږ به بدلا ورکو شکر گزارو او وکای من نبی او ډیر د پیغمبرانو نه قاتل معه جنگی دلی د په ملګرتیا کې ربیون کثیر الله والا ډیر ربیون لدينا مراد علماء او فقهاء دي حسن بصري رحمه الله وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرمایي چې د پیغمبر په ملګرتیا کې د الله والا خلق دا ډیر زیات چې دا جنگی دي او یا بعض حضرات وایي چې اصل کې دا ربیون یعنی دا ربیون جمع ده او ربی و ربی دا کسره په کې هم راتلی شي یعنی د دې جمع ده او بعض وایي چې دا د ربتون جمع ده په معنا د جماعت سره نو معنا بداشي چې جنگیدل د سر ربیون کثیر هغه جماعتونه ډیر او امام الضحاک رحمه الله وی ربی هغه جماعت ته ویل کیږي چې په هغه کې زر کسان وي هغه لخرتا چې زر کسان پکې دغوي فما وهنو بس دوی سستی نه وکړي دوی سشي نو لما اصوابهم د هغه تکلیفونو د وجنا چې کم دوی ته رسیدلی په سبیل الله د الله په لار کې وما ضعفوا او نه دوی کمزوري شي وما استكانوا او نه دوی دشمن ته ټیټ شي وما استكانوا ای وما خضعوا للعدو دشمن ته ټیټ شي چې هغه نو خط بهادری سره دوی چې هغه مقابله کړي د دشمن او قران کې زې په زې باندې یو طرف ته 313 او بل طرف ته 1000 غزوه بدر کې الله په دې 313 باندې دغه 1000 چې هغه سره اسلحه او دنیوي اسباب ورسره خو شکست ورته ورکو طالب سره چې هغه 313 کسانو او هغه تم الله جل شانه د جالوت په مقابله کې چې هغه فتح چې دا ورکو جالوت ته دغه 313 چې شکست ورکو او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د سره 60 کسانو 60,000 ته پیغام باندې چې د شکست ورکړو نو مستکانو ندوی دشمن ته ټیټ شي والله تعالی چې يحب الصابرین مینه کوي د صبر کوونکو سره او ما كان قولهم او دغه مجاهدین وینا نه الا ان قالوا مگر دا خبره ربنا ای زمونږ رب نو دلته دا حصر اضافي دي ته ویل کیږي چې کله به استراد دي چینی مقابله دا نه پرې خودله خو چې کله باندې غرالن د الله طرف ته بدوي متوجه کېدل نن سبا مونږ اسباب ته چې دا متوجه کیو الله هم پرې خو دی نو دا وی وجنه وهلم ډیر زیات خو ذلیل پیجن ډیر زیات ځکه اسباب ته مایل شي الله چې هغه مونږ پرې خو دلې دا وینا دا ربنا ای زمونږ رب اغفر لنا بخنه وکي مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو ذنوب نه مراد صغیره ګناهونه او اسرافنا او هغه تقصیرات زمونږ یعنی غټ ګناهونه په امرنا په معامله زمونږ کې وثبت اقدامنا او زمونږ د قدمونه مضبوط کی وانصرنا او امداد وکي زمونږ علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې نو ذنوبنا مراد صغیره ګناهونه او اسرافنا مراد کبیره ګناهونه یا د ذنوبنا مراد عام ګناهونه چې څومره ګناهونه دي کبیره دي او صغیره دي او د اسرافنا مراد د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اطاعت نه تجاوز کول الله تعالی نبی علیه السلام اطاعت نه تجاوز کړي داغه خیال هم نه ساتل الله داغه معافی مرته چی نه وکي مثبت اقدامنا او مضبوط کی زمون قدمونه وانصرنا زمون امداد وکي علی القوم الکافرین باغه مقابله د قوم کافرانو کی نفعاتهم الله ثواب الدنيا پس الله ورکړه دیتا بدله د دنیا ثواب نه مراد فتح او غنیمت دا موږ ورکړه او حسن ثواب الاخرت او بهترین بدله د اخرت ده چې هغه جنت دی د الله رضا ده الله دې موږ تاسو ته جنت مرا کی او خپل رضا دې موږ ته الله دار نصیب کی
والله او الله تعالی چې يحب المحسنين هغه مینه کوي د نیک کوونکو سره چې څوک نیکوکار دی نو هغه سره د الله مینه وي د الله محبت د داسې سړي سره وي وما كان لنفس او ندا ممکن د یو نفس د پارا ان تموتا چې دامل شي الا باذن الله مگر د الله په اجازت باندې د الله په حکم باندې کتاب مؤجلا اغا نیټه مقرره ده اغا نیټه لیکل شوی ده کتاب مؤجلا اجل مکتوبه نیټه ولا لیکل شوی بس دا چاره پر ومن يرد ثواب الدنيا او اغا سوچي غواړي بدل د دنیا نؤتيه منها من بورکو دتا د دې دنیا نه ومن يرد ثواب الاخرة او اغا سوچي غواړي بدل د اخرت نؤتيه منها من بورکو دتا دا غینا وسنجزي الشاکرین او زردا چې مونږ با بدل ورکو شکر گزار ہوتا وکأي من نبي او ډیر دغه پیغمبرانو نا قاتل معه جنگی دلیو داغه په مرګرتیا کې ربيون کثیر خدای خلق ډیر الله والا ډیر یا جماعتون ډیر فما وانو پس دوی نو شوشوی لما اسوابهم د اغا تکلیفونو د وجنا چې دوی ته رسیدلیو فی سبیل الله د الله فلارکی وما ضعفوا او ندوی کمزوری شویو وما استکانو او ندوی دشمن تا ټټ شویو والله او الله تعالی چې دی یحب الصابرین من کید صبر کونکو سرا خوخی صبر کونکو لرا وما كان قولهم او نواد دی خلقو وینا چکل بورتا دا سی بیچینی رالا او یا د دشمن سره مقابله براله نو دی به الله طرف ته متوجه کېدل وما كان قولهم او نواد دی وینا الا ان قالوا مگر دا خبره ربنا زمون ربا اغفر لنا بخنا وکي مونتا ذنوبنا زمون د گناهونو و اسرافنا زمون د تقصيرات فی امرنا پکار زمون کی وثبت اقدامنا او مضبوط کی زمون قدمنا وانصرنا امداد وکي زمونگا علی القوم الكافرین ومقابلہ د قوم کافرانو کی فآتاهم الله پس الله ورکل دویتا ثواب الدنیا بدل د دنیا مراد فتح غنیمت دی وحسن ثواب الاخرت او بهترین بدل د اخرت والله او الله تعالی چې دی يحب المحسنین من کید نیکی کون کو سرا محبت ساتي د نیکی کون کو سرا وما كان لنفس او ندا ممکن د هیڅ یو نفس د پارا او ندا جائز د یو نفس د پارا انت موتا چې دا مرشي خپل اختیار باندې الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې کتاب مؤجلا ایو نیټه دا لیکل شوی ایو نیټه دا مقرره ومن يرد ثواب الدنيا او اغا څوک چې غواړي بدله د دنیا نؤتيه منها من بورکو دتا د دې دنیا نه ومن يرد ثواب الاخرة او اغا څوک چې غواړي بدله د آخرت نؤتيه منها من بورکو دتا د دغه آخرت نه وسنجزي الشاکرین او زردا چې مونږ به بدل ورکو شکر گزار وتا وکأي من نبي او ډیر دغه پیغمبرانو نه قاتل معه چې جنگي دلیو دغه په ملګرتیا کې ربيون کثیر الله والا ډیر یا جماعتون ډیر فما وهنوا پس دی نو سشوی لما د اغا تکلیفونو د وجنا اسوابهم چې دوی ته رسیدلیو فی سبیل الله د الله فلارکی وما ضعفوا او ندوی کمزوری شویو وما استکانو او ندوی دشمن تا ټټ شویو والله او الله تعالی چې دی يحب الصابرین من کید صبر کونکو سرا خوخی صبر کونکو لرا وما كان قولهم او نواد دوینا الا ان قالوا مگر دا خبره ربنا اعزمون دربا اغفر لنا بخنو کی مونتا
ذنوبنا زمون د گناهونو و اسرافنا زمون د تقصيراتو فی امرنا پکار زمون کی وثبت اقدامنا او مضبوط کی زمون قدمنا وانصرنا مدد وکی زمونگا علی القوم الكافرین فمقابلہ دا قوم کافرانو کی فآتاهم اللہ پس اللہ ورکلا دویتا ثواب الدنیا بدل د دنیا وحسن دیر خرا ثواب الآخرت بدل د آخرت والله الله تعالی چې يحب المحسنين من کید نیکی کون کو سرا وخی نیکی کون کو لرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمع سماور پریوانی فرفر د عمل کولو توفیق راکړي الله زمونږ تقصیرات چې دغه معاف کړي الله لوی واړه پټ کار ټول ګناهونه معاف کړي الله د نیک اعمال کولو توفیق را راکړي الله بهترین بدلی را دنیا کې هم راکړي آخرت کې چې دغه هم را راکړي الله جنت الفردوس کې اعلی اعلی مقامات راکړي د جهنم نه محفوظ کړي موږ ته مردگان دي الله دا ټول کامل مغفرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه